ډېر هغه دوران که درنه وغواړم رابه کې هغه قدردان که درنه وغواړم رابه کې تیر هغه دوران که درنه وغواړم رابه کې هغه قدردان که درنه وغواړم رابه کې خدای میرویس خان یا عجب خان یا احمد شاه بابا بیا په دې جهان که درنه وغواړم رابه کې سلامونه ګرانو ملګرو ستاسو ورور ستاسو ادبي ملګری خیالزاده خیال یم ملګرو یو ځل بیا خالد جدون صاحب سره د یارباش په سټوډیو کې خالد جدون صاحب را سره ملمه شوي دي د دوی نه به د دوی غږ اورو د دوی کلام به اورو له تاسو سره به شریکو د ټول ناول خو خالد جدون صاحب بیا مننه هر کله راشئ نو خالد جدون صاحب څه به را سره شریکوئ ډیره مننه خیالزاده خیال صاحب چې تاسو موږ ټولو شاعرانو له دلته وخت راکوئ او موږ راوبلئ ستاسو ډیره شکریه ادا کوم ډیره مننه خالد جدون صاحب دا راته ووایي چې موږ سره او زموږ دغه ملګرو سره به څه شریکوئ زموږ لوړ کور پېښوره کې بیا د ماکه شوی و او بیا په وینو سور شوی دی هغې سره مې نظم لیکل دی د نظم عنوان دی پېښوره ارشاد وی په پیله صف کې چې خودکش ولاړ وي په پیله صف کې چې خودکش ولاړ وي زه په جومات کې اذان څنګه وکم زما وزیر زما مشیر پکې ته داسې وایي په دې خبره اقدام څنګه وکم نافرمانه یو موږ حق او باطل نه پیژنو الله دا وایي زه به تاسو باران څنګه وکم ډېر ښه ډېر زبردست موږ نافرمانه یو موږ حق او باطل نه پیژنو الله دا وایي زه به تاسو باران څنګه وکم نن پېښور په وینو سور دی او ته غلی ناستې د وخت غلامه زه په تاسو اعتبار څنګه وکم جدونه مه کوه د مرګ خبرې جدونه مه کوه د مرګ خبرې ستا نه بغیر به ګزران څنګه وکم بل نظم دی ارشاد د نظم عنوان دی حالات وایي هیڅوک دا نه غواړي چې زه دې په بارودو شین شم هیڅوک دا نه غواړي چې زه دې په بارودو شین شم هیڅوک دا نه غواړي چې زه دې په زندان کې ګیر شم د ظلم حد وي انتها دې وکړه پښتانه دې خرڅ کړه په ډالرو دا سودا دې وکړه ډېر ښه ډېر زبردست د ظلم حد وي انتها دې وکړه پښتانه دې خرڅ کړه په ډالرو دا سودا دې وکړه نور د پښتون ویني بازار کې زه لیدلی نه شم ته چې راغلی حکمران دا خطا دې وکړه ډېر ښه ډېر زبردست نور د پښتون ویني بازار کې زه لیدلی نه شم ته چې راغلی حکمران دا خطا دې وکړه ته په بازار او په باډر کې پښتانه مړه کوې ای ته په لغمان او په هلمند کې پښتانه مړه کوې په تولې وتلې خو سپکې ګڼې د پښتون ویني د ډالر مخې کمزوري قربان په تولې وتلې خو سپکې ګڼې د پښتون ویني د ډالر مخې کمزوري نه دي زه په حالاتو باندې جنګ کوم زه په واقعاتو باندې جنګ کوم زه په هیوادو باندې جنګ کوم د عوام ویني جوماتونو کې لیدلی نه شم زه په هر ذاتو باندې جنګ کوم او جدونه پرېږده دا شین سترګې خلک چې په اور وسوځي لمبه شي ډېر ښه ډېر زبردست